السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. هیله د ملګرو چې ټول به راته روغ جوړ د صحت او عافیت جامې به پوښتنه ولرئ. ورور مې یم اختر محمد محمدي په خپل محمدي ټیکنیکل پښتو یوټیوب چینل کې درته ښه راغلاست او ورکلی وایم. ملګرو نن مې درته یو نوې ویډیو د ای اف جي کوین د نوي اپډیټ په باره کې جوړه کړې ده. دا چې د ای اف جي کوین د مشرتابه امرالدین دولتزي لخوا په ای اف جي کوین کې نوی اپډیټ راغلی ده چې دا اپډیټ د ټولو پاسورډونو لغوه کول دي. یعنې د ټولو ای اف جي کوین د کارکوونکو یا د یوزرزو کوم پاسورډونه چې دي دا ټول لغوه شوي دي. هیڅ کوم ملګری نشي کولی چې په زاړه پاسورډ باندې خپل اکاونټ راخلاص کړي. نو څه طریقه یې ده، څنګه کولی شو چې په نوي پاسورډ سره اکاونټ راخلاص کړو. په همدې ویډیو کې به درته ټوله طریقه او پروسه وښیم. نوی پاسورډ به ورکوو او اکاونټ به راخلاصوو. څه علت شو د دې پاسورډونو د لغوه کېدو؟ دا چې د ځینو کسانو ډېر ساده پاسورډونه ورکړي ولو او نورو کسانو یې والټونه خلاص کړي وو، ای اف جي کوین والټونه یې خلاص کړي ولو او د هغه ملګرو څخه یې ویډرا کړې وه ډالرو ای اف جي دا یې غلا کړي دي. نو د دې په خاطر د ای اف جي کوین زاړه پاسورډونه ټول لغوه شوي دي. نو هر ملګری چې غواړي ای اف جي کوین خپل اکاونټ راخلاص کړي نوی پاسورډ یې ورته ورکړي. ټوله طریقه یې په همدې ویډیو کې درته ښایم. راځئ د ویډیو په طرف او دا مه هېروئ ملګرو، چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. نو که هر ملګری د ای اف جي کوین اکاونټ نه وي جوړ کړی، ډسکرپشن کې درته لینک اچولی دی، په لینک باندې کلیک وکړئ او اکاونټ جوړ کړئ. د هغه بلې ویډیو لینک به هم درته واچوم او ریفرل لینک به هم واچوم چې تر څو اکاونټ جوړ کړئ. نو دا د ملګرو تاسو لیدلی سئ ما پاسورډ خپل ایمیل او پاسورډ ورکړی ده. اوس په لوګین باندې کلیک کوم. لاندې یې ماته راواړول ایمیل اور پاسورډ از ناٹ کریکټ، یعنې ستاسو پاسورډ خطا دی. اوس راځم ملګرو لاندې لیکلي ریسیټ پاسورډ، دلته ایمیل لیکلی، ایمیل ورته ورکوم. دا کوم ایمیل باندې چې مې اکاونټ جوړ کړی ده، هر ملګری چې په کوم ایمیل باندې اکاونټ جوړ کړی هغه ایمیل ورکړئ. لاندې لیکلي سینډ ویریفیکیشن کوډ، دا سینډ ویریفیکیشن کوډ باندې کلیک وکړئ. کله چې دلته کلیک وکړو بله صفحه راته راړوي، هلته له موږ چې ویریفای کوډ غواړي هغه زموږ ایمیل ته تللی. نو زه اوس راځم خپل ایمیل ته، هغه ایمیل څخه ویریفاید کوډ راخلم. دلته یې دا د ای اف جي کوین لخوا ایمیل راته راغلی ده، البته د سر ایمیل ده، دغه سر ایمیل راغلی ده. په دې باندې کلیک کوم. دا پاسورډ کاپي کېږي نه، دا به یادوي 950 250 230 دی. نو دا په همدې ځای کې ورته لیکم 950 دی 250 او 230. دا مې ولیکلو. اوس پاس خانه کې ورته نوی پاسورډ لیکم، نیو پاسورډ. خو دا مې یاد وي ملګرو چې پاسورډ د یو څه سخت وي، پیچلی وي، د انګلیسي حروف دې وي، داسې ځینه یا هټ دا شیان دي وي او یو څو عددونه دي، پای ته نمبر دي وي. نو دا زه پاسورډ ورته ورکوم، یو څه پیچلی دی. پاسورډ مې ورته ورکړو. اوس لاندې دغه منځ په خانه کې لیکلی ویریفای باندې کلیک کوم. کله چې مې ویریفای باندې کلیک وکړو لږ څه انتظار کوو. دا د زما پاسورډ چینج سولو او زما اکاونټ راته راخلاص شولو. دا وه د ای اف جي کوین د نوي پاسورډ ورکولو طریقه ملګرو.